وردګ مې زلبیا لابدرې څخه ستاسو په ترنج چوپړ کې ځم دوستانو نن موږ راغلی یو د وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ د کاریز کلي ته داسې په دعاګه ودي تاریخ خو خلک خپله مسابقه ویني ملک صاحب ملک صاحب کوسینه دې سیا کوسینه غروش یو لم حرف نشته دالته دوی ویشي نن یې داسې ټول وایي چې څوره پړه متغه چې نن کېدل او بیا راغی یو اپر ما ګورې یو چوي زه به ونه ټوټې په کرکه ما هیڅ کمپیوټ نه و زه خورا ولا ماما ورو ولا سای سلامونه وخت په خیر قدرمن لیدونکو پوښتنې کې چې روغ جوړ اوسئ زه عطاالله وردګ یم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په درنج چوپړ کې حاضر یم قدرمن لیدونکو راغلی یم جلګې ولسوالۍ ته او میدان وردګ ولایت او د کاریز کلي ته نو نن توی لرو البته موږ د وردګ توی چې ده د هغې کې شوروا ده تاسو څنګه ګورئ نو ای صاحب دلته شوروا پخ کړې ده نو دې سره به غږېږو ته به لږ لږ معلومات موږ ته راکړه ځکه موږ هم کابل نه وي راغلی یاستو د توی په اړه خپل وردګ توی په اړه نه پوهېږو دا به موږ ته معلومات راکړي اشپز هم زموږ ډېر مصروفه ده وخت لرې استاده کوم یو ده ته راشه ته راشه لویږي السلام علیکم صدقه ده ښه انشاءالله جوړ په خیر مونږ خو راغلی یاستو ستاسو وطن ته دې ښه چې هلته کامره ده طبیعت ښه دی ښه انشاءالله صدقه ده په خیر خیر تیریږي دا موږ سیمې ته په خیر راغلي یې خیر د نصیب شه د دې ډېره سیمې مننه اباد شه د دې مونږ خو مونږ اصلا مونږ خپل هم وردګ یو خو اوسېږو اوس کابل کې دغه رسم رواج زموږ نه هېره ده خپل دغه رسم رواج مونږ ته ووایه دا د واده د توی مونږ ورته واده وایو تاسو ورته توی وایې ډېره مننه اباد شه ما نوم محمد وسیل صالحي دی دای مرداد ولسوالۍ د کاریز د کلي اوسېدونکی یم د دې په رابطه دا ډېر یو لرغونی دود دی زموږ په کلي کې زموږ په د ولسوالۍ کې بالخصوص په ټول وردګ ولایت کې خلک چې دي دا د مړي او ژوندي دود په نوم پېژندل کېږي یعنې مړی هغه څه دي چې مثلا یو څوک چې وفات شي بیا په هغې باندې خیرات کېږي ختم کېږي او همدا شان که چیرې یو واده وي هغه بیا د خوشحالۍ موسم وي دا ژوندي معامله ده که نه موږ بیا په دې وخت کې په دغه ټولو کلیو کې داسې یو دود دی چې کله واده شي په مربوطه کلي کې نو ټول سره راټولیږي ټول سره غونډېږي دغه کار چې دی دا ټول خلک یې ترسره کوي داسې نشته چې مثلا د یو کور کې واده وي یوازې د همغه خلک هغه وکړي زموږ په کلي کې په کاریز کې دا سیستم دی یوازې هغه د پېښې چښتن چې مثلا واده یې وي هغه دغه لوجستیک ورته کوي نه هغه کوم مواد چې دي په کار کېږي یوازې هغه راوړي نور ټول کار د هغه دی د کلیوالو دی کله یې په خپله ښه صحیح اشپز لري مثلا همدغسې د ډوډۍ دپاره داسې یو سیستم لري چې دی موږ په کلي کې 4 بجې اوړه تقریبا په خیرات کې او په توی کې موږ ویشو ټول کلي ته نیم نیمان اوړه ورکوو هر کور ته مثلا اوړه ورکوي چې پخوي هر کور ته نیم نیمان اوړه ورکوو مثلا ځینې داسې یو 20 کورو ته یې د بېګا دپاره ورکوو او د مثلا پاتې کورو ته یې د سهار د وخت دپاره ځکه په هغې وخت کې موږ میلمانه ډېر لرو د دوستان راځي مثلا د ډېرو لرې لرې ځایونه دوستان راځي په هغې وخت کې د ډوډۍ دپاره داسې وي چې مثلا خلک ډېر وي عمومي دود د موږ دا دی چې یوه ساده شوروا ته ترتیبوو یا مثلا د هغه وي دا د غوایه غوښه وي یا د خوسي غوښه وي ډېر رواج همدغه دی
نو هغه شوروا ته هیڅ بل شی نه ور اچوي، یوازې همدغسې په اوبو کې ایښول کېږي. دویم موضوع دا ده، ځینې کسان اوس مثلا لږ لږ رواج شوی دی په ځینې سیمو کې د چرګ غوښه او د وریژې ورسره پخوي چې هغې سره نور سلاټ او دغه شیان نور هم وي. خو تر ټولو هغه لرغونی دود چې هغه دغه خلک ډېر پرې ولاړ دي، یعنې دا ډېر یو پخوانی دود دی. یوازې همغه غوښه په اوبو کې ایښوو چې خوند یې هم ډېر ښه وي او ډېر د نورو خلکو د سیمو دپاره ډېر یوه جالبه هم وي. په عموم کې تقریبا داسې وبوله چې دلته د موږ کلي ته د پیښې ته یو 1500 کسان د نورې سیمو او د موږ د خپل کلي کسان داسې تر 1000 پورې رسیږي چې د بېګانه ډوډۍ خوري. او د هغې وروسته بیا مثلا د سهار مهال بیا یو 2000 کسان دغسې په هغې وخت کې راځي. یعنی دلته ته مخکې ویل اشپز، دا اشپز بیا ته د کلي خانه ولسي دی او دې ته پیسې ورکوي. ځینې نسخو کې دي چې بیا اشپز ته پیسې ورکوي، بیا دلته نصرور دی نه د اشر غوندې ده. د موږ دا چې دی دا یو دود دی همدغسې. تاج محمد کاکا موږ ورته وایي دا د موږ د کلي د یو ملک حیثیت هم لري او دغسې دودونه چې دي لکه مثلا بیا هغه کې واکدار سرخان او مثلا آشپز دی یوازې فقط صرف هغه د پیښې چښتن دته مواد ورکوي، خام مواد دا یې پخوي، نور ټول مسؤلیت یې همده دی. یعنې دا دومره مسلکي او تجربه کاره سړی دی چې کله چې ووایي هغه یعنې دغه د کسانو دپاره وړاندوینه وکړو هېڅ نه کمیږي او نه زیاتیږي. ډېر دقیق هغه کو محاسبه کړو د دې شیانو دپاره. دغه د تی وینې دلته ګوره اول وخت کې موږ دغه ماشومانو ته ډوډۍ ورکوو. ماشومان چې ولاړ شي اوس غوښه دغه د په پیشکابو کې ورته اچوي، شوروا یې ورکړه، شوروا یې وخوړه، اوس هغه د درګر د هغه ډکېږي، د پیشکابونه ډکېږي او غوښه ورکوي. نور ځایونه کې داسې چې اول میلمانه دي بیا ماشومان دي بیا ورپسې اشپز ته هغه نه ورکوو، د کوم ماش کوم خاص ماش نه ورکوو. خدای بیا په دغه وخت کې ښه ساتي، مثلا ښه چای، ښه میوه او دغه شیان ورته ږدي، ځکه چې دا خو ډېر مهم کس دی. بیا د دې تر څنګ نور هغه هم لري، معاونین هم لري، هغه ورسره همکار وي. دا نور کلیوالو اوبه راوړه، بل شی راوړه، څه چې د ضرورت وړ شی دی هغه ټول راوړي. کومه را تاج محمد ماما خو به نه وي؟ تاج محمد کاکا موږ ورته وایي دغه دی د شنه دریشي چې په تن ده توره چې د سره وخت پیشکابونه هغه کوي ډکوي. تاج محمد کاکا سره به خصوصي خبرې وکړي، هغه اوس تقسیم کړه. سلام علیکم تاج محمد کاکا، خیر جوړ یې په خیر یې په خیر ښه وخت کې مې باید گیر کړی. او الحمدلله دې په کور خدای خو پوه شو دا ټول واک تا سره ده. خدای خو واخه د خلکو ته ورکوي. دا د څو نفر ته تیاره کړې ده؟ دا داسې وبله چې 300 نفر به وي. 300 نفر. انا د شپې ډوډۍ ورکوي یا سهار ته ورکوي؟ سهار ته یې ورکوو. سهار ته دا اوس د شپې ده، سهار ته ځان ته نوره ورته پخوي. سهار ته بیا نوره پخوي؟ سهار ته نوره پخوو. دوستانو تاسو موږ سره د جلګې ولسوالۍ د کاریز د سیمې ښایسته ښایسته انځورونه پورې زموږ ملتیا وکړي. دا غوښه ده خو داسې په دعاګانو دي. سارم غوړي خو خلک خپل مسابقه نه مالک صاحب مالک صاحب نن یې داسې چې څوره خوړه متغه چې نن کېدله بیا غږ چې موړه شویه پرېږده یې لکه چې لازم هم
یو نفر به ما ګورئ یو نفر چې زکات وشو یو چوي زه ونه ټکټ فکر کا ما هیڅ کمپلیټ نه وای قليلا فوق لو مشي زغرا ولا ماما زه ورو ولا سایت